تازه خبر سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده چې ولې او څومره تلفات غوښتي جزئیات هم دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په کندهار او بلوچستان کې سرچینې وایي له پاکستان سره د سپین بولدک چمن دروازه کې نن د جګړې له امله 2 کسان وژل شوي او د یو پاکستاني سرتیري په ګډون 15 ټپیان دي. د سرچینو په خبره وژل شوي کسانو یو سپینګیری او بل ماشوم د بلوچستان اړوند د چمن اوسیدونکي دي. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د چمن یو بل ماشوم او یو پاکستاني سرتیری هم ټپي شوی دی او په مقابل کې د کندهار لور ته هم 2 کسان ټپیان شوي دي. چمن کې د پیښې ټپیان او مړي ځایي سرکاري روغتون ته وړل شوي دي. خو له رسنیو کې د 2 ماشومانو یو سپینګیري انځورونه هم لاس په لاس کېږي چې ویل کېږي د نننۍ پیښې قربانیان دي. خو لا هم طالبان او پاکستاني چارواکو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خو ځینې سرچینې وایي دا پیښه افغانستان ته د بندیانو د سپارلو پر مهال شوې ده. په چمن کې یوې سرچینې رسنیو ته وویل د بندیانو سپارلو پر مهال د افغانستان له لوري د پاکستان خواته ډزې شوې دي او له امله یې دا ټوله مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرچینو په خبره د دې تاوتریخوالي له امله تر نیم ساعت لار هم بنده وه. یاد دې وي چې د وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو له امله طالب مشران او فعالان پاکستان ته سخت غوسه دي او دوی وایي چې پاکستاني حکومت وږی شوی او د افغان کډوالو په نیولو او ځورولو غواړي چې د غرب څخه ډالر ترلاسه کړي. خو طالبان به د پاکستان دا خیانت او ظلمونه هیر نه کړي. عام افغانان بیا وایي طالبان باید پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او وژلو خبر پاکستان سره پاکه کړي. درنو اوریدونکو، تاسو مو هم نظرونه را سره د موضوع تر اوریدلو وروسته په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.